د مشال کورس په دې پړاو کې موږ په لسګونو لغتونه، په لسګونو جملې او د ګرامر په برخه کې ډیره بلدتیا ترلاسه کړه. تاسو ته لا پرمختګ غواړم او زموږ راتلونکي نوري درسي ویډیوګانې هم مه هیروئ. راځئ چې د 25مې برخې درس درته وړاندې کړو. تلفظ او معنا کوئ، ملتیا مو وکوئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو په لومړۍ برخه کې اولې جملې ته ځیر شئ. د اولې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I don't like his acting. تلفظ یې څنګه کوو؟ I don't like his acting. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ د هغه دا کار مې نه خوښیږي. I don't like his acting. د هغه دا کار مې نه خوښیږي. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I don't like his acting. د هغه دا کار مې نه خوښیږي. خوږو او قدرمنو دوستانو، له اولې جملې نه تیریږو، راځو دوهمې جملې ته. د دوهمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I don't lend you anymore. تلفظ یې څنګه کوو؟ I don't lend you anymore. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ نور قرض نه درکوم. I don't lend you anymore. نور قرض نه درکوم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I don't lend you anymore. نور قرض نه درکوم. له دوهمې جملې نه هم تیریږو، راځو درېیمې جملې ته. د درېیمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ I have a word with you. تلفظ یې څنګه کوو؟ I have a word with you. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ یوه خبره در سره کوم. I have a word with you. یوه خبره در سره کوم. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. I have a word with you. یوه خبر یا یوه خبره در سره کوم. خوږو دوستانو، له درېیمې جملې نه هم تیریږو، راځو څلورمې جملې ته. د څلورمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ He is under operation. تلفظ یې څنګه کوو؟ He is under operation. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ هغه د عملیات لاندې دی. He is under operation. هغه د عملیات لاندې دی. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. He is under operation. هغه د عملیات لاندې دی. له څلورمې جملې نه هم تیریږو، راځو پنځمې جملې ته. د پنځمې جملې تلفظ به څنګه کوو؟ He knows nothing. تلفظ یې څنګه کوو؟ He knows nothing. په پښتو کې معنا څنګه ده؟ هغه په هیڅ نه پوهیږي. He knows nothing. هغه په هیڅ نه پوهیږي. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. He knows nothing. هغه په هیڅ نه پوهیږي. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، د سنټنسز پارت یا د جملو په لومړۍ برخه کې مو 5 جملې تلفظ او معنا کړې. هیله مند یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست.